بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابي هريره رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی: چا قرآن شریف زده کړی بیا یې لولي، ځکه چې څوک قرآن شریف زده کړي او لولي یې او په تجویدو کې یې وایي، د هغه مثال د هغې تیلو په شان دی چې د مشکو نه ډک وي، چې د هغه خوشبويي په ټول مکان کې خپرېږي. او چا چې قرآن شریف زده کړی او بیا اوده شو، د هغه مثال د هغې مشکو د تیلو دی چې د هغه خواله بند کړی شوی وي. یعنې چا چې قرآن شریف ولوستو، د هغه خبرګیري یې وکړه چې د شپې یې په لمانځه کې تلاوت وکړه، د هغه مثال د هغې مشکو د تیلو په شان دی چې پرې ناست وي او ټول مکان یې خوشبویه کړی وي. دغسې د حفظ په تلاوت کې ټول مکان د نور او برکتونو ډک وي. او که چېرې د حافظ اوده شي یا د غفلت په وجه یې ونه لوستلی شو، بیا هم چې د هغه په زړه کې کوم قرآن پاک دی هغه خو به هر حال مشک دی. د دې غفلت د قبیلې دومره نقصان ضرور وشو چې د نورو د دې برکتونو محرومه پاتې شولی، خو د دې زړه خو به هر حال د مشکو خپل دننه ځای کړی دی.